ریحان زیب سره موږ په اسلام آباد کې جلسې کې ملاقات وسو. ریحان زیب په اسلام آباد په جلسې کې راغلو، هلته سره موږ ملاقات وسو چې برته رالو، موږ دا خبره واورېدل چې ریحان زیب شهید شو. موږ ډېر صدمه سو، ډېر مې ژړلي دي. دغه ژړا کې موږ بېهوش، زما پلار طبیعت خراب شو، هسپتال ته داخل شو، زما پلار داخل شو، زما د مور طبیعت خراب شو. بیا زما خپل پلار ته وویل چې راځه زه فاتحه ته وایو، زما پلار موږ دلته راوړل. ملګرو دا ماشومه هغه د بلوچستان نه راغلی ده او صرف دا وایي چې د باجوړ کوم ولس چې دی دیو ته زه یو ریکویسټ کوم چې تاسو کوم خپل ووټ چې دی هغه مبارک زیب له ورکوئ. که تاسو خیال کړی وي د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړه چې آیا سیټ به چاته میلاویږي، خو کوم امکان چې دی هغه دارنګې دی چې مبارک زیب ته د سیټ میلاوېدو چانس ډېر زیات کم دی. ځکه موږ وګورو ګل ظفر او دا چې کوم خپل فیسبوک پیجونو نه کوم پوسټونه شیر کوي نو په هغې کې دا ویلی کېږي. هم ګل ظفر یو پوسټ شیر کړی دی د فیسبوک د لارې، په هغې کې ویلي دي چې څوک هم د خپل سیاست کوي او خپل نوم سره د عمران خان تصویر لګوي او هغې له سیټ نه وي ورکړی نو د دې خلاف به موږ قانوني کاروایي کوو. اشاره یې چاته کړې ده هغه مبارک زیب ته کړې ده چې آیا دا خپل نوم څه چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف نوم استعمالوي او عمران خان تصویران لګوي او البته ورته سیټ نه ورکوي. داسې یو د مطالبه کړې ده د حکومت نه. بل طرف ته که موږ وګورو د باجوړ کم عوام چې دی هغه ټول چې کوم دی د مبارک زیب سره ولاړ دی او وایي چې آیا ریحان زیب غریب چې کوم دی هغه شهید کړی شو نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی مبارک زیب له ټول ووټ ورکو او په کار هم دا ده. نو که زما دا ویډیو څوک د باجوړ د سیمې نه ګوري نو هغو ته هم زه یو ریکویسټ کوم چې ټول راپاڅئ او کم مبارک زیب ته چې دی هغه ووټ ورکوي او هغه کامیاب کوي، ځکه یو غټه قرباني چې کوم ده هغه یې ورکړې ده. نو کوم دغه معلومات چې کومه ویډیو چې هغه هم تاسو سره شریک کول. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.